السلام علیکم ملګرو. نن سبا غریبي ډېر زیاته ډېره ده. هر شی ډېر سبا ډېر ګران دی او بادشاه والا چې ډېر دې خفه کړو او دا ویډیو چې وګورئ ډېر زړونو کې احساس راشي او دا ویډیو راسره ګورئ مخکې ملګرو سره شریک کړئ. دومره شیر کوي چې د هر کلی ایم پی او ایم ان ای صاحب ته ورورسي، هر ناظم ته ورورسي. ولې چې هغوی ناخبره دي، د دې نه ناخبره دي چې د یو غریب په بچي نن څه تېرېږي او هغه ته څومره تکلیف دی. صرف دا نه وایي چې ما له سالنګ پکار دی، دا نه وایي چې ما د نور څه پکار دی، هغه صرف او صرف دا وایي چې ما ته اوړه پکار دي او د اوړو صرف یوه روټۍ پکار ده چې روټۍ زه د اوبو سره به خورم، د هغه به زه د اوبو سره په وچه به خورم، خو ما ته صرف روټۍ پکار ده. نن په دوکان کې ولاړم، ماشوم راغی ورته وایي ماما جي وایي ماله اوړه راکا، نو هغه ته وایي څومره دې پکار دی بچیا؟ نو هغه ورته وایي ماله 2 کیلو راکا. نو ما دغه دوکاندار نه تپوس کاوه دوی ډیلی دغه شان 2 کیلو وړي؟ وایي نه، وایي دوی چې دی دوی به مخکې راتلل نو وایي دوی به یوه تروړه یوړه نو نیمې پیسې به یې راکړې او نیمې به بیا وروسته راکړې. نن هغه ماشوم چې راځي هغه کور مشر په شرمه راتلی نه شي دوکان ته، ځکه چې دغه دوکاندار به قرض دی. نو ماشوم رالیږي او 2 کیلو اوړه وړي. زما په علاقه کې دومره غریبي ده. زما ایم ان ای صاحب ایم پی ای صاحب چې کله اوټ دوراني یا ناظم صاحب هغه په 4 روپۍ په روډونو باندې ولګي، 4 روپو چې دی پوسټر چاپ کړي، هغه چې دی دومره پیسې ولګي چې ټول روډونه د خپلو تصویرانو نه ډک کړي، خپل بازارونه ټول د خپلو جنډونو تصویرانو نه ډک کړي، په کروڑو روپۍ ولګي. هر یو کور ته ورځي، دروازه ټکوي، ورته وایي ستا په کور کې څومره کسان دي، څومره اوټ دی. نن راشه دا تپوس هم وکړه چې ستا په کور کې څو بچي دي، ستا بچي څو روټۍ خوري. اذانونه هم شروع دي. قسم مې دی په خدای دا زړه مې دومره سوی دی، ماښام اذان شروع دی، لا اله الا الله محمد رسول الله. دومره بحران دی، دومره غریبي ده، دومره بېوسي ده چې د چا د یوې روټۍ وس نه کېږي چې هغه یوه روټۍ واخلي. دومره بېوسي ده. قسم مې دی په خدای وایم چې وس مې کېدی د ټول کلي له به مې کړی، زما دومره وس نه کېږي. زما په کلي کې زموږ خوا کې مدرسه ده، هلته ورغلم نو هغه د ورځې هغه ماشومان چې دي 1.5 بوجۍ اوړه خوري. نو هغې ته چې حالات هم وکتل نو زه لکه زما چې څه وس کېدو ما خو وکړو، هغه د مدرسې سره مې وکړو. خو چې کله رالم په دوکان کې ودرېدم نو په دوکان کې دومره بېوسي وه، دومره غریبي وه چې ماشوم راغی 2 کیلو اوړه وړي. نو زه افسوس، ډېر افسوس سره زما په سترګو کې که دا اوښکې دي دا دې دپاره نه دي چې مطلب ما هر قسم وس کېږي. زه الحمدلله زه اذانونه هم شروع دي خو زړه مې ډک دی چې زه ووایم زما د په رب قسم یو دا اذان شروع دی که نه. دومره بحران دی، دومره بېوسي ده چې د چا د رزق هغې صرف دا غواړي که نه چې موږ ته یوه روټۍ میلاو شي. موږ صرف یوه روټۍ خلک جګړې کوي. زما په کلي کې ډاکو شوکې شروع شوي دي. دلته کې خلک چې دی نو صرف دلته کې د ماسخوتنې د 9 بجو نه بس راوتی نه شي. دلته کې صرف او صرف دا ده چې د بل سر رالی خو خپلو بچو له رزق پیدا کوي. دومره بحران دی. زما واکداران هغه غلي ناست دي، هغه خاموشه دي، هغه دا نه وایي چې مطلب زما په علاقه کې زما په کلي کې یا یو ناظم راپاسي هغه احتجاج وکړي یا یو یمنی ایم پی را پاسي هغه د ګورمنټ وغواړي. دومره بېوسي شروع ده. زه په دې اذانونو په دوران کې ما چېرته ویډیو نه ده جوړه کړې، نه خوند راکوي، خو د خپل د زړه هغه چې کم جوش و که نه او کومه مطلب زما په زړه کې چې کم درد و بس هغه مې ته بیانول. نو زما هر ناظم او هر ایم پی او ایم ان ای صاحب ته ووایي د سوال په طریقه چې راشئ نن موږ سره ودرېږئ او د خپل علاقې او د خپل کلي او د ټولې صوبه سرحد پښتنو ته وایم چې راوځئ روډونه بند کړئ. څنګه چې تاسو د یوې پارټۍ دپاره روډونه بندولی شئ، نن راشئ ستا خو وس کېږي، نن راشه دلته کې دا روډ د دې غریب دپاره بند کړه، ځکه چې غریب ته رزق نه میلاویږي، غریب د روټۍ دپاره راځېږي، غریب چې دی روټۍ دپاره د بل سر رانهی.